د القریشي خیریه بنسټ روان خدمات، د یتیمو او بې سرپرسته ماشومانو کفالت، د یتیمو او غریبو ماشومانو دینی تربیه او مصارف کول، د غریبو او بې وزلو کورنیو لاسنیوی او خوراکي مرسته، غریبو کونجو ته د کور دننه او غریبو اشخاصو ته د کور د باندې د کار زمینه مساعدول، په کلو بانډو او مساجدو کې د اوبو ضرورتونه پوره کول، و مساجدو او مدارسو ته د قرآن کریمونو او نوراني قاعدو توزیع کول، په غربي هیوادونو کې غیر مسلمینو ته د اسلام دعوت چلول، د بېوزلو یتیمانو او کونډو د غربت حال تر مالدارانو او د مالدارانو مرسته تر غریبانو رسول. د یادونې وړ ده چې د القریشي خیریه بنسټ موخه د امت مسلمه د غریبو او بېوزلو اشخاصو لاسنیوی او شرعي مرسته کول دي. يتيم مع الفقراء. القریشي خیریه بنسټ د یتیمانو، غریبو او بېوزلو لاسنیونکی.